د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي سږ کال یې د معلولینو، یتیمانو او د شهیدانو د کورنیو په ګډون 3500 اړمنو کورنیو ته ډول ډول مرستې رسولې دي. د هغه په وینا دغه مرستې د دې ریاست د ملاتړیزو پروګرامونو یوه برخه ده څو په بلخ ولایت کې د زیانمنو شویو کسانو لاسنیوی وکړي. تقریبا د 8,500 کورنۍ شاوخوا د یتیمانو او د معلولینو زموږ سره ثبت دي. نو ورځ تر بلې دا ثبت د جریان لري. البته د دې ترڅنګ موږ چې شخص په دې توانېدلي یو تقریبا د 3,500 کورنۍ د شاوخوا موږ د دوی سره اوس فزیکي مرسته یا د پیسو یا د مواد غذایي مرسته ورسره کړې ده. نوموړي دغه راز د بلخ ولایت د والي په مشرۍ د یوې 9 کسیزې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ او زیاته کړه چې دغه کمیټه د روژې په مبارکه میاشت کې د اړمنو کورنیو د پیژندنې او مرستې په موخه جوړه شوې ده چې له دې اقدام سره به د مرستو د عادلانه ویش او اړمنو ته د ښې پاملرنې زمینه برابره شي. موږ ته دلته د جناب والي صاحب محترم په بلخ کې چې کوم یو کمیټه هم دایره کړې ده، تقریبا 9 کسیزه کمیټه ده په دې کې. نو د دې ترڅنګ موږ ته داسې څنګه هغه وعده د همکاري دا کړې ده چې موږ په دې وتوانېږو د روژې میاشتې مبارکې کې هغه یتیمان یا سرپرسته یا هغه کونډې یا هغه معلولین یا هغه داسې یو غریب خلک چې اقتصادي وضعیت برابر نه وي، نو خپله موږ د بلخ ولایت محترم والي صاحب نو غواړي چې په دغه روژې میاشتې کې د هغوی سره خپله فزیکي مرسته وکړي، د هغوی د کورو د مشکلات حل شي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ریاست کې د کونډو، یتیمانو او معلولینو په ګډون 8500 اړمنې کورنۍ ثبت او د ملاتړیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د بلخ د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست هڅه کوي څو د بیلابیلو بنسټونو په همکارۍ دغه کورنیو ته لا ښه خدمتونه وړاندې کړي.